بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو د فنکشنز په اړه لږ مزید کار کوو نو راځو چیرته C++ یعنی ډیف ته دا موږ سره زوړ پروګرام دی نو ما یو نوی فایل واغسته او دې کې ما خپل سینټیکس ولیکم نو زه راځم یو نوی پروګرام لیکم ملګرو زیاتره خلک دي څه کار کوي زیاتره پروګرامرز چې دي هغوی راشي دې کې ډایرکټ سو کې void for example یو فنکشن واخلي my f یعنی زما فنکشن هغه نه پس قوس بند او دې کې ډایرکټ ورته کوډینګ وکي نو دا هم کار کوي د سند چې فور ایگزامپل زما مطلب دا دی چې موږ دې کې ډیکلیریشن اخلو او د فنکشن ډیفینیشن یا د فنکشن کار لاندې ورته ورکو چې څه کار دی وکي خو زیاتره خلک دلته ډایرکټ کار کوي مثلا هم ډیفینیشن او هم ډیکلیریشن کار کوي سپوز که زه ورته وایم چې سی آوټ کوم ته this is a new function نو دا دې کار دی چې فقط دا میسج دې ماته شو کوي سم ده نو کله چې دا کال کوم ملګرو تاسو کولای شئ دې نه ډایرکټ my f ورته واخلیا او قوس بند کړئ دا چې کله رن کوي نو دا به کار کوي ملګرو زه دا سیف کوم د تھرد په نوم باندې نو دا تاسو ګورئ ملګرو دا کار کوي خو دا به هغه وخت کار نه کوي چې کله فور ایگزامپل دغه تھرد چې کوم CPP فایل دی دا نور فایلونو سره څه شی وکړي نور فایلونو سره بیا کمیونیکیشن وکړي ملګرو نو دې نه ښه ده چې تاسو څه کار وکړئ دې کې یعنی تاسو په دې شکل باندې فنکشن مستعملوي دې کې ډیکلیریشن اخلي ډیفینیشن لاندې اخلي یا زیاتره وخت مثلا څه کار کوم تاسو را روان یعنی کله چې اډوانس لیول یا اوپس کې تاسو کله پروګرامینګ کوي اوپس لیول باندې دا خو بیسیک لیول پروګرامینګ ده چې کله اوپس باندې کار کوي نو بیا دا فنکشن بل فنکشن کال کوي نو دا مختلف فنکشن یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو په هغه وخت کې تاسو دا جنجال جوړي که تاسو ډایرکټ کار کوي نو دې نه خره چې دا ډیفینیشن شي کنټرول ایکس دا ما دې کې واخسته او دې کې بزل دغه څه شی واخلم ډیکلیریشن واخلم چې void my f او قوس بند سم ده نو دا مې واخسته بیا مې سیم کولن ورکه نو اوس چې کوم ځکه دا فنکشن کال کوي یا بل ځکه کال کوي یا یو بل فنکشن دویم فنکشن فور ایگزامپل زه تم چې void my f2 دا ګور دا یو بل فنکشن دی دا فنکشن دغه فنکشن کال کوي سم ده نو زه بل تراشه مرتبه وایم چې کله void my f2 شو my f2 نو دا بوز جنجال نه جوړي زه ورته وایم چې اول د څه کار کوي د دې میسج دی د دې میسج د سی ملګرو for example زه ورته د دې میسج دی see out this is function 2 مې واخسته سم ده نو اوس ملګرو که زه راشم دلته ورته وایم چې ته ماته څه کار کوه دې کې انډل اخلا یا دې کې وز انډل واخلم سم ده ضرور نه دی چې یا د بر لاین کې مې واخسته یا اند اف لاین کې همیشه خلک انډل اخلي نو مالته واخسته نو ملګرو دلته دا وره کزه دارن کوم نو ماته به आवाज شي راځي my f2 my f2 ما دارن کوم ملګرو نو دا ماته आवाज کوم فنکشن رن کوي my f ماته رن کوي ځکه ما my f دلته کال کړای دی سم ده خو کزه دا فنکشن کال غواړم نو هغه به هم دلته لیکم نو ته چې my f2 لته کال کا سم ده ملګرو نو دا تاسو ورې ما دو فنکشن کال کړ خو زه د یو ټریک ورکول غواړم چې فور ایگزامپل زه ته چې کله my f2 my کال ک هغه د اتومات راشي دا my f ته کال کوي نو دې لپاره به راشم دې نه به ختم کما او دلته برا ورته وایم چې یار مخکې د my f2 ته به وایم چې د کله رن کیږي تر زه څه کار کوا اول ماته my f فنکشن کال کوا بیا اگر چې کله ختم ک کال دک هغه نه پس بیا ته څه کار کوا بیا ته خپل کم ډیټا چې دا هغه ترن کا نو دې کو ضرور نه چې ته د my f فنکشن کال کوي my f2 کال کا my f په خپل اتوماتیکلی کال کیږي مګرو نو دا تاسو ورته موږ دارن کوم دا غوړیا this is new function and this is function 2 نو دلته ما this f مې لیکلی دی زبدا this is کوم نو موږ زمانه خبرو مطلب دا دی چې دلته سیستمونه مثلا فور ایگزامپل مثلا که اوس دلته نه ملګرو نو څه کار کوي بیا دا کال کوي نه ته ملګرو دا اوس ورته تاسو دې کالینګ کار نه کوي یا زه ترځینو کې مخکې روان پروګرامز کې به تاسو ډیر ځیا کې دا ځایونو کې به دا وګورئ چې راکته تاسو یو فنکشن ډیکلیئر کړی نه او هغه ډایرکټ تاسو د ډیفینیشنز ورکړئ نه بیا دا تاسو ته پرابلم جوړي ملګرو نو دا اوس موږ د ویډیو کار روانه ویډیو کې موږ تاسو په څه شي باندې کار کوو په ریټرن د وایډ په ځای باندې یو بل څه لیکو یو ډیټا ټایپ لیکو چې هغه ریټرنینګ کوي موږ ته سم ده ملګرو